السلام علیکم ښه راغلاست پښتو ساینس یوټیوب چینل ته. زه یم خوشحال سیدی او تاسو پښتو ساینس یوټیوب چینل وینئ. په دې ویډیو کې به د کیمیا یا د عناصرو په دوراني جدول به خبرې وکړو. د عنصرونو په دوراني جدول باندې موږ درې ویډیوګانې درته جوړې کړي دي. دا د هغه د ویډیوګانو د ګروپ څخه اوله ویډیو ده. په دا ویډیو کې به موږ د دوراني جدول په اړه ځینې اساسي خبرې ولرو. د کیمیاوي جدول په اړه به تاسو معلومات لري او تاسو به کیمیاوي جدول لیدلی چې تقریبا دا رقم شکل لري. په دوراني جدول یا کیمیاوي جدول دا دوې کلمې به زه یو د بل پر ځای استعمالوم. د دواړو څخه زما مقصد دغه جدول دی. نو د دوراني جدول ته پیریوډیک ټیبل یا مندلیف جدول هم وایي. مندلیف جدول ځکه ورته وایي چې دا جدول د لومړي ځل لپاره د مندلیف په واسطه باندې جوړ شوی دی. په دا جدول کې 118 عنصرونه کوم چې په طبیعت کې وجود لري هغه ټول په یو خاص نظم سره ځای پر ځای شوي دي او دا جدول موږ سره ډېر کومک کوي تر څو موږ د عنصرونو په خواصو باندې پوه سو. دا چې کیمیاوي جدول کې موږ څنګه د یو عنصر په خواصو پیدا سو په را روانو ویډیوګانو او په دغه ویډیو کې به تاسو په ښه ډیټیل سره ځان پرې پوه کړئ. په دوراني جدول کې دوه شیان ډېر مهم دي چې تاسو باید پرې پوه شئ. هغه کې یو دورې یا پیریودونه دي او بل ګروپونه یا کورنۍ دي چې په دې ویډیو کې به دا ښه په تفصیل سره مطالعه کوو. په دوراني جدول کې دا هره خانه موږ ته یو عنصر راښیي. نو دا هره خانه چې تاسو وینئ دا یو عنصر موږ ته راته په ګوته کې 118 خانې دي یعنې 118 عنصرونه موږ ته په لاس راکوي. همدارنګه که چیرې تاسو د دوراني جدول د هرې خانې ته متوجه شئ په دې کې دوه شیان ډېر مهم دي چې همیشه نشته وي. هغه نمبر او یو سمبول دی. دغه نمبر چې دی مثلا د هایدروجن لپاره موږ یو نمبر نشته کړی. دغه یو موږ ته د هایدروجن عنصر اټومي نمبر راښیي او اټومي نمبر خو نو تاسو پیژنئ چې د یو عنصر د پروتونونو شمېر ته وایي. نو هایدروجن چې دی دا تقریبا یو پروتون لري نو اټومي نمبر یې یو دی. همدارنګه دغه سمبول چې تاسو وینئ اچ دا موږ ته د دغه عنصر نوم راښیي. اچ معنا هایدروجن. نو همدارنګه که چیرې تاسو هیلیم عنصر وګورئ نو هغه دوه نمبر نشته دی. دا یعنې د هیلیم اټومي نمبر 2 دی. دا په دې معنی چې هیلیم په خپل هسته کې دوه پروتونونه لري او اچ ای د هیلیم سمبول دی. په همدې شکل لیتیم 3 اټومي نمبر دی. ال آی د لیتیم سمبول دی. راځو د دوراني جدول کې د دورې یا تناوبونه یا پیریودونه پیژنو. پیریود یا افقي کتارونه هم ورته وایي. موږ په دوراني جدول کې تقریبا 7 دانې پیریودونه یا 7 دانې افقي کتارونه لرو چې 118 دا ټول عنصرونه په دغه 7 دورو کې ځای پر ځای شوي دي. دلته لاندې تاسو دوه نور کتارونه هم وینئ. اصلا دا کتارونه چې دي د لنتناید او اوکتنایدو په نامه یادېږي. د لنتنایدونه چې دي دغه اولنی کتار دا په شپږم پیریود پسې مربوط دي. اصلا دا په دغه ځای کې قرار لري او پاتې سو اوکټنایدونه دا بیا په 7م پیریود پسې مربوط دي. نو موږ ټوټل 7 پیریوډ لرو په دوراني جدول کې. مهم سوال دا دی چې باید تاسو ځان پرې پوه کړئ چې دغه پیریودونه موږ سره څه کومک کوي. که چې موږ په پیریودو باندې پوه سو اوس خو نو پیژنو چې 7 پیریود دي. دا پیریودونه موږ سره څه کومک کوي د عنصرونو د خواص په پیژندلو کې. یو شی په یاد چې عنصرونه خواص په یو دوره یا په یو پیریود کې په تکراري ډول سره تکراریږي. نو مثلا په د پیریود لومړنی عنصر
څخه چې دغسې راسته خواته د پریود اخري عنصر ته ځو دلته خواص د عنصرونو تغیر کوي اما کله چې دوم پریود دغه لاندې پریود راسو بیا بیرته د عنصرونو خواص د پورته پریود په شکل بیا په دغه عین شکل باندې د عنصرونو خواص تغیر کوي په دې خبره به بیا تاسو په راتلونکو ویډیوګانو کې په ډېر تفصیل سره پوه شئ چې الکترونیګټیویټي یا اتومي شوا دا څنګه په پریود کې تغیر کوي ډېر په تفصیل سره بالته خبرې پرې وکړو او بل مهم شی چې دی هغه په پریود موږ ته د یو عنصر په اړه راښیي هغه دا دی چې د مدارونو شمیر د عنصرونو د سره مساوي دي په یو پریود کې مثلا اول پریود کې هیلیم او هایدروجن قرار لري دي دواړو د مدارونو شمیر یو رقم دی په دوم پریود کې د ټول عنصرونو د مدارونو شمیر یو رقم دی همدارنګه په پریود کې د عنصرونو د مدارونو شمیر همدارنګه پریود موږ ته د عنصرونو د مدارونو شمیر هم راښیي مثلا دریم پریود کې چې کوم عنصرونه قرار لري د دوی ټولو د مدارو شمیر 3 دی او په پنځم پریود کې چې کوم عنصرونه قرار لري د دوی ټولو د مدارونو شمیر 15 دی د دې لپاره به دلته یې په تفصیل سره کار ورته وکړم تاسو په دوم پریود کې وګورئ موږ لیتیم لرو تاسو وګورئ لیتیم دوه مدارونه لري نو لیتیم په دوم پریود کې دی 2 مدار لري همدارنګه بیرلیم ته وګورئ هغه هم په دوم پریود کې دی د مدارونو شمیر د لیتیم سره ورته یعنی 2 مدارونه لري همدارنګه بورون کاربون تاسو وګورئ د ټول د مدارونو شمیر یو رقم دی نو دلته مهمه خبر موږ زده کړله د ټول مهمه خبر دا ډیره مهمه خبر دا ده چې د پریود چې دی دا موږ ته د عنصرونو د مدارونو شمیر راشي همدارنګه بل شی چې دی په دوراني جدول کې په هغه باندې پوهېدل ډیر مهم دی هغه ګروپونه دي موږ په دوراني جدول کې 2 ډوله ګروپونه لرو همدارنګه دوراني ګروپونو ته عمودي قطارونه وایي موږ په دوراني جدول کې 2 ډوله ګروپونه لرو چې یو اصلي ګروپونه دي چې په A سره نومول کیږي چې 8 دانې دي A1 A2 A3 4 5 6 او 8 دا اصلي ګروپونه دي او بل موږ په دوراني جدول کې پرې ګروپونه لرو چې هغه ته په B سره شول کیږي 8 دانې دي دا هم B1 B2 3 4 او 8 تاسو دلته وګورئ چې موږ و دانې پرې ګروپونه لرو او پاته 3 دانې د نور قطارونو تاسو وګورئ دا 3 سره قطارو ته د بینوم ورکول شوی دی B8 نو دا ټوله په یو پرې ګروپ سي مربوط دي همدارنګه دلته په تاسو دغه لنتنایدونه او اوکتنایدونه وګورئ دا هم په پری ګروپوب سي مربوط دي دغه د پری ګروپونو عنصرونو ته انتقالي عناصر هم وایي دلته هم هغه رقم د پخواغونی سوال تکرارو چې موږ ته ګروپونه د یو عنصر په اړه څه معلومات راکوي ګروپ موږ ته د عنصر په اړه ډېر مهم معلومات په لاس راکوي اوله خبر دا دی چې کوم عنصرونه چې په یو ګروپ کې قرار لري د هغوی خواص یو ډول دي په اول ګروپ کې چې کوم عنصرونه قرار لري د دوی خواص یو رقم دي په استثنا سره د هایدروجن دا نور ټوله فلزات دي جامد دي او هایدروجن پکې یو استثنا ده په دوم ګروپ کې بیا هم موږ فلزات لرو دغه چې راسته طرف ته راځي د عنصرونو خواص تغیر کوي موږ ول په چې فلزات په غیر فلزات تبدیلیږي اخري ګروپ که موږ اصلي اتم ګروپ که وګورو یا اته ګروپ دې ته نجیبه غازه اتم وایي نو په یو ګروپ کې چې کوم عنصرونه قرار لري د هغوی خواص یو ډول دي ډېره مهمه خبره ده بل دا چې د اخري مدارونو د اخري مدار الکترونو شمیر یې مساوي دي د ټولو مهمه خبره ده باید تاسو په دا خبره باندې په ډېر صحیح معنا پوه شئ چې کوم الکترونونه چې په یو ګروپ کې قرار لري د هغوی د مدارونو د هغوی د اخري مدار د الکترونونو شمیر مساوي دي مثلا
په A1 ګروپ کې یا په اول اصلي ګروپ کې دغه ټول عنصرونه چې دي د دوی ټولو د اخري مدار د الکترون شمیر یو دی، یعنی دغه عنصرونه په اخري مدار یو الکترون لري او د اخري مدار الکترونونه چې دي دا موږ ته ډیر مهم دي، دا موږ ته د کیمیا د عنصرونو په اړه ډیر مهم خواص په لاس مهم معلومات په لاس راکوي. مثلا د اخري مدار الکترون چې دي دا په کیمیاوي اړیکو کې ډیر مهم رول لري. نو که چیرې موږ د یو عنصر په د اخري مدار د الکترونو په شمیر باندې پوه سو، موږ ته معلومیږي چې دا عنصر څه ډول کیمیاوي اړیکه جوړي. نو ډیر مهمه خبره ده چې وروسته سره ډیر کومک کوي په کیمیا کې. همدارنګه دا خبرې به زه یې دلته په تفصیل سره په مثالو کې درته وګورم. د دوو ګروپونو عنصرونه به زه درته پرتله کړم چې دا دوې خبرې پکې درته واضح شي. دلته ما یو اول A ګروپ راخیستی دی او بل مې د کاربون ګروپ یا څلورم اصلي ګروپ مې راخیستی دی. که چیرې زه د اول اصلي ګروپ څخه هایدروجن راواخلم، تاسو وګورئ دا ډول جوړښت لري چې په یو مدار لري او یو الکترون او یو پروتون لري. نو موږ دلته وګورو هایدروجن په اول ګروپ کې دی، نو د اخر مدار الکترونونه یو دي. که زه لیتیم درته راواخلم دا مو ګورئ په اول ګروپ کې دی، نو اخري مدار یې تاسو ګورئ په دوه مدار کې یعنی یو الکترون لري. برعکس که زه د اتم او بخشي د څلورم اصلي ګروپ عنصر یعنی کاربون درته راواخلم، دا په څلورم اصلي ګروپ کې دی، نو دا په اخري مدار کې څلور الکترونونه لري. سوډیم په اول ګروپ کې دی، نو تاسو ګورئ په اخري مدار کې یو الکترون لري چې ولانسي الکترون هم ورته وایي. همدارنګه سیلیکون که تاسو ګورئ په څلورم ګروپ کې دی، نو په اخري مدار کې تاسو الکترونونه حساب کړئ څلور دي. دا ډیر مهم خبره ده چې موږ د یو عنصر باید په د اخر مدار په الکترونو باندې پوه سو، د دې لپاره چې موږ دغه عنصر کیمیاوي تعاملونو کې د برخود وګورو چې د څه ډول کیمیاوي اړیکه جوړي. نو ډیر مننه چې ویډیو مو وکتله. په روانه ویډیو کې به موږ د کیمیاوي جدول په اړه نورې خبرې وکړو، ډېر مهم موضوعات به پکې تشریح او په دا ویډیو کې موږ د کیمیاوي جدول پریودونه او ګروپونه مطالعه کړل. که چیرې تاسو غواړئ چې نورې ساینسي ویډیوګانې هم وګورئ، زما پښتو ساینس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه که چیرې تاسو غواړئ طبي ویډیوګانې وګورئ، زما پښتو میډیسن یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ما ستاسو لپاره یو د دوراني جدول کاریال اپلیکیشن هم جوړ کړی دی چې په پلی سټور کې موجود دی، د افغان پیریوډیک ټیبل په نامه یا افغان دوراني جدول په اړه چې تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ او په پلی سټور کې سرچ کړئ. نو ډیره مننه در بیا پرې تاسو ته ښه وخت غواړم.